بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زموږ استاد نننۍ درس ته لیکسیون 21 یعنی یوشتم درس د 21 سپیل یا بوشتابیغن داسې راځي. بل دوستانو ګوري دغه یوشت دی کنه د یوشت په دې خبر په دې ژبه کې هم دغه ترتیب ده. یوشت یعنی یو اوشل او په پښتو کې موږ تاسو وای یو اوشل په دې ژبه کې هم 21 یعنی یو اوشل. البته د دې لپاره هم لکه انګریزي فارسی مثلا د نورو ژبو کې چې دی کنه هغه کې څوي 21 یعنی شل او یو. په انګریزي کې وای مثلا 21 یعنی شل او یو کنه هغه ترتیب باندې. امیدوارم په دې باندې پوه شئ دوستانو. دلته لاندې درس تر کوزیګو دلته وای Hausübung یعنی څه؟ Hausübung یعنی کورنۍ کار. یا دلته وای schreiben Sie den Text یعنی ولیکئ تاسو دغه تکست. das یعنی هغه das نه یعنی بوخ یعنی څه؟ بوخ یعنی کتاب نه. دوستان البته تاسو سره دا کتاب کوي خو ته کني مثلا د کتاب نه ولیکئ. اوس دغه کتاب د چې تاسو سره مثلا شریکومه دغه اس چې دا مثلا د داس هغه ورکي د دې جواب ورکي یا کار ورکي. لیکن چې مخکې تاسو ټلیفون ته لاشي بیا دغه نور دا ورسره نه صرف دغه اس د داس کار ورکي. خو امیدوارم دوستان تاسو په دې باندې پوه شئ ځکه چې د دې نور درسو کې ورسته راځي نو مثلا یو شی په خپل مورد زمان باندې زده کول پکار دي ځکه سړی په مغزو کې کینی. داس یعنی داس 1024 یعنی څه د 1000 یعنی د صفحې لمبر ده په یو لسمه صفحه کې ده 24 یعنی د دغه درسونو یعنی د دغه جملو دغه سر کې دغه حساب که خیالم کړی چې زی ورکوم یعنی دا هغه لمبرونه یو لمبر ده نو چې یعنی دغه تاسو ولیکئ ځکه چې سړی ته معلومي چې څه ولیکم. او بل په مخکینی درس کې ما تاسو چې دا درس تاسو سره بیا جوړوم مثلا چې تاسو هم ښه صحیح پوه شئ چې مثلا دا داسې جوړیږي. مثلا ما تاسو ویل که مثلا اول تاسو جوړ کړئ که تاسو جوړ نشو کړئ یا څنګه چالو بیا به تاسو ته وایم چې مثلا دغه څه جوړ کړئ. خیا مثلا که کتابچه کې لیکي چې یعنی صحیح هم لیکلم زده شي هم ویل زده شي. اوس تاسو دوستان دا ولیکم او مثلا زه به ځان سره وایم نور باندې شي ته ضرورت نشته ځکه چې هغه دا درسم څو پیرم ویل معنا ته نور ضرورت نشه. اوس دا د دې ځای لیکل شوی دا چې ام دوچ کورس زین تعلیمه او در گانسن ویلد. اوس د دې نه اخواته لیکو سلمى همشي ولك سلمى kommt aus der Türkei und nahm aus Vietnam. Maria ist aus Brasilien ist ein Land in Südamerika. Ja, alle sprechen viele verschiedene Sprachen und lernen zusammen Deutsch Kurs kann man auch neue Freunde finden.
ښه ګران دوستانو دغه درس چې ما تاسو ته ویلو چې دغسې لیکل کېږي نو دغه درته ومې لیکه او د ستاسو په مخ کې مې ولیکه دوستانو البته یې نه یې ښه او بل دا چې مثلا تاسو دغسې ولیکئ که لیکلی که پې باندې پوه شوي نه یې په بل درس کې نو تاسو دا دغسې ولیکئ ښه اوس راځو دې بل هاوسبونګ ته یعنې ما نن تاسو ته 2 دانې کورني درسونه یو ځای کړي دي دا هم هاوسبونګ دی یعنی کورنی کار bitte ordnen Sie د ورته نخ ارتیکل یعنی څه مهرباني وکړئ ordnen یعنی جملې وکړئ زی تاسې د ورته یعنی جملې نخ ارتیکل یعنی دا جملې د ارتیکل په ترتیب باندې جوړې کړئ ګورئ دوستانو تاسو ته دلته یو جمله مثلا ما البته لیکلې ده مثلا چې در اپفل او مثلا د چیګه das Haus یعنی خو شیونه خو پیژنئ او مثلا د دې شیونو عکس مې درته ورسره ورکړی لیکن د نورو شیو عکسونه نشته نو تاسو کولی شئ چې په کتابچه کې په دې ترتیب باندې تاسو ولیکئ مثلا نور ارتیکل چې دي اوس فلحال په دې درس کې وخت نه لرم چې زه تاسو ته ولیکم خو خیر اوس به تاسو ته یو 2 جملې ولیکم مثلا تاسو نور لیکئ اوس مثلا در بال اوس پسې لاندې مثلا که تاسو لیکئ در پاپریکا کنه هغه در پاپریکا یعنی غلطی مو درته ونه لیکم ښه پاپریکا او مثلا دا 2 دانې کاپی دي اوس لاړ شو دی بل ته مثلا د هغه د چیګې لیکل شوی ده مثلا تاسو کولی شئ چې هغه ولیکئ د سی دی کنه مثلا د سی دی یعنی سی डी کیسټ یا او پسې بلې مثلا د دوشه مثلا داسې ولیکئ ښه دې لپاره هم دا 2 دانې کافي دي فلحال خو اوس به لاړ شو مثلا بلې پسې چې د دس هغه ولیکو د دس یعنی دس هاوس خو لیکل شوی مثلا د ولیکئ چې مثلا دس یعنی 10 میسا ښه او پسې شاته پسې 10 اور یعنی اور یعنی غوږ او د مثلا 10 ویسی کنه یعنی کوم دی دغه شی خو امیدوارم دوستان تاسو په دې باندې پوه شئ نو دغه مثلا په دغه ترتیب باندې ولیکئ ما غوښته چې په بل درس کې درته راولم خو لیکن نه په دغه ترتیب باندې ولیکئ ما تاسو ته دا یو دانه مثلا د دې حساب د پاره ولیکم چې تاسو پوه شئ ځکه دغه درسونه ما غوښتم تاسو ته ګورئ هغه عکسونه والا درسونه تاسو مخکینی به تر واړوي تاسو کولای شئ چې دغه نه د درسونه تاسو راوچت کوم دغه سی ولیکئ ښه نو یعنی بل درس د دې درس په بل درس کې راوستل ضرور نه دي یا مثلا ځکه چې دغه اوس دونه مې درته ویلم امیدوارم تاسو پوه شئ نو د دې نه خو مثلا پورته توضیح بل هم ما سره لاره نشته ښه ګران دوستانو د راتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم فلحال چیس